الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد دا سلسلة الفقه الجهادي دا درسونو په لړۍ کې پرون درس آداب د جهاد بعض ذکر شو. من دا وعده هم کړې وه چې 18 آداب نور دي چې هغه بعضې داسې دي چې مخکې موږ نه دي ذکر کړي. د دې وجه نه هغه نن انشاءالله بیانوو. په دغه 18 آدابو کې اول ادب نیت دی چې بغیر د نیت نه هیڅ عمل قبول نه دی، ځکه انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوى. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دارومدار د اعمالو په نیت باندې دی، نو د هر سړي دپاره به هغه څه وي چې د کوم نیت کړی وي. نو اول ادب نیت کول چې د الله حق دین په ټولو ادیانو باطله او غالب شي. جهاد کې به دا نیت کې. دویم ادب دوستانو هغه تقوا وه، او د دې تفصیل هم مخکې ذکر شو چې تقوا عمل کول دی په اوامرو او نواهیو د شارع باندې، او ځان بچ کول د منهیاتو د هغه نه دي. دریم ادب دوستانو دا دی چې د کافرانو سره به په بیت الله کې یا په مسجد حرام کې جنگ نه شروع کړي، او که کافر استاد سره په دې بیت الله کې جنگ کولو نو تاسو به هم ورسره جنگ کوئ. صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې اجازه شوې وه په فتح د مکه کې، د بل چا دپاره هلته جنگ کول نه دي جایز. ها که هغوی جنگ کوو نو بیا به ته هم جنگ کې. الله سورة بقره کې فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. جنگ مکوئ تاسو د کافرو سره په بیت الله کې تر دې چې جنگ شروع کړي ستاسو سره په هغې کې. پس که جنگ یې شروع کړه ستاسو سره، پس قتل کړی هغوی، بیا یې وژنئ. دا دلیل دی په دې باندې چې په جوماتونو کې که مرتدین وموندلی شي نو هغوی به نشي پرېښودلی. او مخکې موږ د مرتد په دلایلو د هغه د قتل کې دا ویلو چې ابن خطل د بیت الله استار په فتح مکه کې نیولی و، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر د هغه د قتل وکړ او هغه مردار شو او بیت الله کې مړ کړ. دا هم دلیل دی چې مرتد به په یو ځای کې نشي پرېښودلی اگر په مسجد حرام کې وي. نو د اوسني مرتدینو قتل وژل، د هغوی مردارول په مساجدو کې په جنازګاهونو کې د دې آیات په بنا باندې جایز دی. دا دریم ادب. بلکې موږ سره په دغه جوماتونو کې جنګ نه کوو نو موږ هم ورسره نه کوو، خو لیکن نو چې موږ یو جومات ته لاړ شو او دغه مرتدین په دې باندې پوه شي پاکستانی او افغاني چې دې جومات ته نن طالب راغلی مجاهد راغلی، نو دا جومات را باندې غونډ بمباروي او غونډ کینوي، بیا دوی د جومات لحاظ هم نه کوي. خو چې مجاهدین او طالبان چې د جومات کې مرتد باندې بم خلاص کړي، وایي وګوره وایي د جوماتونو خیال نه ساتي، او مرتد نو د دې نورو جوماتونو چې د طالبان پکې شهیدان د دې څه حرمت شته که نشته. نو دا دریم ادب دی. څلورم ادب دوستانو هغه دا په وخت د جهاد او قتال کې بادري کول او دارنګې سختی کول چې نور کافران ویریږي او د هغوی زړونو کې روب راشي او صفونه مات را مات شي د هغوی. دلیل په دا آیات دی سورة انفال کې الله فرمایي فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. یعنې که ته دوی عمومي په جنګ کې پس وویروه په دوی سره وروستني خلق د دې دپاره چې دوی یاد ولري. خو دا ادب د امیر دپاره دی. مرتد دې ونیو نو ښه مزېداره سیډي به ترې ډکه کړي، سر به یې غوڅ کړي او حلال به یې کړي چې خلکو ته وروسته پته ولګي فشرد بهم من خلفهم، چې دا وروستني پرې وویرېږي چې هلکه بیا هم حلالوي نو د چړې سره مخ کړي، ځکه طالب سره خو نور څه نشته سوا د چړې نه. نو فشرد بهم من خلفهم. نو دا څلورم ادب دی دوستانو. پنځم ادب هغه ځان بچ کول د غدر او خیانت نه، د هغې کافر څخه چې هغه اصلي وي او معاهد وي، صلح او څه شي وي،
که د یو معاهد دشمن د طرفه د بېلوزۍ او خیانت خطره وي نو اول به هغه ته خبر ورکړي چې معاهده ختمه شوه، بیا به وروسته ورسره جنګ کول پکار دي. دلیل په د سورة انفال 58 نمبر آیت دی: و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین. ویره ورکوي د یو قوم نه د خیانت کولو چې لوز به ګناه مات کړي، نو خبر ولېږه دوی ته په پرېښودلو د لوز، په داسې حال کې چې برابري. یقینا الله تعالی مینه نه کوي د خیانت کوونکو سره. نو مطلب دا دی د هغه کافر او دارنګې معاهد د غدر او خیانت نه ځان ساتل پکار دي، ځکه تاسو معاهده کړې ده. شپږم ادب دوستانو هغه دا دی چې مسلمانان به کافرانو ته دعوت د صلح نه ورکوي، ځکه په دې کې وهن او بزدلي ده چې اوس طالبان چا سره خبرو ته کینی یا مجاهدین چا سره خبرو ته کینی، ټوپک د څه دپاره راوچت کړی چې ته وایې چې زه صلح کوم. ها که کافران مطالبه د صلح وکړي نو بیا د مسلمان دپاره صلح جایز ده، که د مسلمانانو خوښه ویاله. په دې صلح کې شهید عبدالله اعظم رحمه الله د فقهاو نه نقل کړل چې شپږو شرط دي. یو شرط پکې دا دی چې د مسلمان ذلت په پکې نه وي. دویم دا که یو لږ ځمکه د مسلمان د کافر د قبضې لاندې ونه صلح بیا هم ناجایز. بل شرط ورته دا هم ویلی دی که چېرته جهاد فرض عین وي نو بیا صلح جایز نه ده. نن وخت کې جهاد فرض عین دی، د کافر سره صلح جایز نه ده. او ټولو کافرو په ټولو مسلمانانو د هغوی په کورونو د هغوی په عزت او ابرو باندې قبضه کړې ده، لهذا اوس وخت صلح بالکل ناجایز ده. او د دې بیا ډېر دلایل شته، د دې پوره وضاحت موږ په حصول السعادتین کې کړی دی. د دې دا دلیل دی سورة محمد کې الله فرمایي: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. وساسو سستی مکوئ، دعوت مو ورکوئ صلح ته دې کافرو ته، حال دا چې تاسو غالب یاستئ. الله تعالی تاسو سره دی، مدد به تاسو سره کوي، ستاسو مددگار دی. او الله هیڅ چیرې نه کموي ثواب د عملونو ستاسو. نو که کافرانو طلب د صلح وکړو نو بیا صلح جایز ده، او که د مسلمانانو خوښه شي. سورة انفال 1 نمبر آیت په دلیل دی الله فرمایي: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. که چېرته دوی مایله شو صلح ته، پس ته هم مایله شه صلح ته او توکل په الله باندې کوه، یقینا د الله چې اورېدونکی او عالم دی. نو دا شپږم ادب دی دوستانو چې کافرو ته به د صلح پیشکش نه کوي، چې مونږ خبرې کوو. هغوی که نه د اوسني مرتدین څه وایي، وسله دې په ځمکه طالبان کیږي نو را دې شي خبرې دې وکړي، چې وسله مې کېښوده خو بیا خو رانه ښځه جوړه شوه، ته خو چې نن ما تسلیمې په دې وسله مې تسلیمې چې وسله را سره ده، راکټ را سره دی، پیکا را سره ده، الحمدلله مینونه دي چې ستا دا وزرې په هوا الوځي، د دې مینونو په واسطه باندې الوځي. دې نه یېرېږي ځکه د صلح ته غاړه کېښوده، چې دا نه ته چې وسله کېږي، چې وسله کېږي شي شو، بیا خو د لاندې ښځې چې کوم ښارونو کې اوسېږي همدغه شان شی نه به شو. نو الله فرمایي: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. که دوی غاړه کېښوده صلح ته، نو د دې آیات کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته دا تذکره کړې ده که د کافرو صلح ته اعلان وکړو نو تاسو هم ورته مایله شئ، توکل به په الله باندې کوئ. یقینا الله تعالی اورېدونکی او عالم ذات دی. دا شپږ صفات او ادب شو د پاره د دې مجاهدینو. اووم ادب هغه دا دی چې مجاهدین به د دشمن د قید کولو کوشش نه کوي، وینې نه ده توی کړې په دشمن کې، هغه نه دي خراب کړي، ختم کړي نه دي، او دوی قیدیان راولي. نو تر څو پورې چې د دشمن خونډې ځینې ویښ شوي، په هغوی باندې رعب نه قایم شوی، د هغوی قید کول په کار نه دي. سورة انفال کې الله فرمایي: ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یثخن فی الارض. نه دی مناسب نبی لره چې وي د ده لره قیدیان تر دې چې وینې توی کړي په ځمکه کې. دا دلیل دی په دې باندې
چې یوارې دشمن خوي نه توې کړه چې روب قایم شي په خپل به هغه قیدین کیږي. اتم ادب دوستانو هغه ده د کوم مشران سره چې عهد شوی دا غو سره عهد پوره کول کله چې په هغه باندې اعتبار د عهد پوره کول وي. سورة توبه کې الله فرمایي الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. مگر هغه کسان چې تاسو هغه سره عهد کړی وي د مشرکان نه به هیڅ نقصان نه وي کړی تاسو سره او نه تاسو مقابله کې د چا امداد کړی وي پس پورا کوي دا غوي سره وعده دا غوي تر خپل مودې پورې. یقینا الله تعالی محبت کوي د متقینو سره. خو لیکن چون نن وخت کې دا مرتدین سره عهد کې دی نشي دا د مشرکین او د اصلي کافر پورې دا عهد خاص دی. موږ مخکې بار دا ویل د مرتد په قتل کې چې مرتد په یقتلوا بكل حال هر حال کې به مرتد قتل کېدی شي. نه هم ادب دوستانو هغه ده د هغه دشمن سره چې معاهده ور سره نوي کړی شي یا دا چې عهد ور سره شوی وي نو د مقابله لپاره دا غوي هر قسم کوشش لازم دی چې موږ سره مقابله وکړو. وجنو به هم قید کول به هم پکې قلابند کول به پکې هم راځي. نه په مورچو کې تیار کې ناستل تر دې چې هغه ایمان راوړي موږ ورته په مورچو کې تیار کینو ته څو هغه ایمان راوړي نه وي یا مو قید کړي نه وي یا مو وجري نه وي. دلیل په د سورۃ توبه 5 نمبر آیت ته الله فرمایي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. پس هر کله چې تیری شي میاشتې د حرمت یعنی عزت والا پس قتل کوي مشرکان چرته چې تاسو مو دوی لره وخذوهم نسی دوی لره وحصروهم او محاصره او بند کړی هغوی لره وقعدوا لهم كل مرصد کینه هغوی ته په هر بندرګاه او مورچل کې نو فإن تابوا کدی توبه ویستل او اقاموا الصلاة او پابندي د منځ وکړه او اتوا الزکات او زکات ورک نو فخلوا سبيلهم پس خالق د دوی لار وجنه بیا نه بیا ان الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کون کې مهربان دی. دی آیت نه دا معلومه شوه چې مشرکین به وجل کېدي شي چې په هر ځای کې ومندل شي. ها کداغه مشرکین منځ کو زکات ورکو نو به ورته لار خلاص کوي وجنه مو دا نه هم ادب. لسم ادب دوستانو غدا ده که یو مشرک راځي د اسلام ته د دې لپاره چې قرآن واوري نو اجازه ورکړي کنه خیر دی. ابا د ترجمو ته بریلین راځي خلک نه پریدي لکه پری چې راشي مشرک دی قرآن واوري کنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. سورة توبه کې الله فرمایي چې یو تند مشرکان نو طلب د پناه وکي ستاسو نه پس پناه ورکړه هغه ته تر دې چې واوري د الله کلام چې د قرآن دی به ورسو زید امن سره خپل ته ورسو چې زی خپل ذات د آیت دلیل کې مشرک راغی قرآن اوریدا نو خیر دی. نو دا دوستانو لسم نمبر ادب دی. یو لسم نمبر ادب دا دی چې مجاهدین با خپل صفونه د منافقانو نه خالی ساتي. دې لپاره چې دا منافقان مرتدین د مسلمانانو په منځ کې فتنه او فساد پیدا کوي او بلکې په دې به یو امتحان هم کوي په خپل مجاهدینو باندې. امیر صاحب سورة بقره کې الله د طالوت قصه کوي چې طالوت خپل لخر باندې امتحان وکړ. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. هر کله چې راووت طالوت سره د لخر خپل وی ویلي یقینا الله سبحانه وتعالى امتحان کوي په تاسو باندې بنهرن په هغه سیند اردن سره. اردن کې یو سیند نو ویل فمن شرب منه پس چا چې وبو وسکري د دینه فليس مني پس نه زما د ملګرو ومن لم يطعمه فانه مني
چا چې اوبه ونس کړي د هغې نه پس یقینا هغه زما د ملګرو نه دی الا من اغترف غرفة بیده مگر چا چې ډک کړه چونګ په لاس خپل سره د یو لاس د ورغوي نه اوبه وڅښلې نو بس خیر دی دا یو امتحان و صرف 314 سره پاتې شو نور تږي شي مزل یې کړو چې کله په سیند باندې ور پرېوتل او سیند راغی نو بس ټولو خېټې ډکې کړې علمو طاقت د جالوت باچا د جنگ نه لرو نو صرف 314 کسان مفسرین لیکي سره پاتې شو نو دا امتحان په خپل طالبانو او مجاهدینو باندې ضرور دی چې د دوی عقیده معلومي کې د دوی هغه صبر معلوم کې د دوی استقامت معلوم شي نو که په دې امتحان سره سست او منافق خلق د مخلص مسلمانانو جدا کیږي او د مخلصینو په لاس فتح حاصلېږي بیا چې مخلص پاتې شي دولسم ادب دوستانو هغه د سخت قتال نه چې وروسته قیدیان ونیسي نو د هغوی وجل یا د هغوی نه جرمانه یا فدیه اخیستل یا پرېښودل یا هسې احسانا هغوی پرېږدي دا د امیر د رای مطابق جایز دی امیر د دغه مجاهدینو د طالبانو که په کوم شي کې مصلحت ویني نو دا ټولو ته جایز دی دلیل په د سورة محمد صلی الله علیه وسلم نمبر آیات الله فرمایي حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها یعنی تر دې پورې چې تاسو ویني توی کړئ د هغوی پس مضبوط کړئ تړل د هغوی کلک یې وتړئ کوم بندیان چې د سره پس یا احسان وکړئ تاسو احسان او یا فدیه واخلئ تاسو فدیه تر دې چې کی دی اهل د جنگ سامان د جنگ خپل ان د جنگ کول پرېږدي تسلیم شي دی آیات کې امیر ته اجازه شته یا تی فدیه واخله او یا قتلولم شته او یا په احسان وکم داسې خوشي کا نو دا دوستانو 12 نمبر ادب شو 14 نمبر ادب چې کله سړی د دوستان سره مخامخ کیږي دوستانو عملیاتو ته ځي نو په دغه وخت کې به د الله ډېر ذکر کوي د الله نه به استعانت غواړي الله سورة انفال کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئة فاثبتوا کله چې مخامخ شي تاسو د ډلې د کافرانو سره په میدان جنگ کې نو کلک شئ د هغوی مقابله کې واذکروا الله کثیرا او الله سبحانه وتعالی ډېر ډېر یادوي د الله ذکر ډېر کوي لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ د اذکار الصباح والمساء خو اسی وخت هم پکار دي نور اذکار هم پکار دي چې هر مؤمن موحد به دا اذکار کوي لیکن خاص کر د جنگ په وخت کې چې الله مونږ ته دا ویل دی ایه الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا دا ذکر داسې قلا ده چې انسان محفوظ ساتي ځکه چې ته الله یادې نو تام یادې کنه د ذکر په واسطه به الله سبحانه وتعالی تا دغه کافرونو بچو ساتي او یا به نصرت دل درکې نو دوستانو دا د الله سم ادب چې کله د دشمن سره سره مخ شي په دغه وخت کې موږ او تاسو څه کوو عملیاتو کې موږ او تاسو ذکر اذکار ډیر کوو 14 نمبر دوستانو هغه اهتمام د مانزه دی چې موږ او تاسو باید په هیڅ وخت کې پرې نه د مونږ ادا کول په شرعي طریقې سره امام ابو داود رحمه الله په سنن کې د صلات خوف تقریبا 12 طریقې ذکر کړې دي او دا ټول شرعي طریقې دي یو امام په یو باندې اخذ کړي بل امام په بل اخذ کړي بل امام په بل او بل امام په بل خدا د هر چا سره په دې باره کې دلایل شته دی باندې په یو بل ته نشي لګیدای چې نه دا مونږ سینې دی د شي 12 قسمه ابو داود دا طریقه د مون د صلات خوف چې ورته یې ذکر کړل په جنگ کې د دینه معلومه شو چې د روانه کې ماشين د سره دی او دشمن در پسې فارجالن او رکبانن الله ویل په دا وخت به هم تاسو څه کوي مونږ کوي مون به نه پرې په هیڅ وخت ځکه د مونږ قضایي نشته دوستانو
مونږ په هیڅ وخت کې قضا نه لري، لهذا اهتمام د مانځه په وخت د جنګ کې او د هغې ادا کول په شرعي طریقې سره دا ډېر ضرور دی. لهذا د مونځ طریقه به انشاءالله بیا په نورو درسونو کې ذکر کړو راتلونکو کې. 15 ادب دوستانو، د قتال نه مخکې که یو سړي قتال ته اراده وي او کار ده چې دی وسله واخلي، دا وسله خرڅول په فرض عین جهاد کې دوستانو علماو حرام ګڼلی چې دا حرام دی، او بیا خاص کر کومه وسله چې کافر ته لاس ته ورځي بیا بالکل سخته ګناه ده. نو چې کله په نیت د جهاد باندې موږ تاسې اسلحه اخلو دا هم جهاد دی، او چې کله وسله اخیستل پرېږدو او تیار هم نه کړو نو دا علامه د منافقت ده. الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تاسو تیار کړئ د دوی د مقابلې دپاره څومره چې ستاسو وس کېږي ستاسو د قوت نه. او د منافقینو باره کې الله فرمایي ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، که چېرته دوی اراده لرله دې منافقانو د وتلو جهاد ته تیار کړي به وي دوی د هغې دپاره سامان د جنګ. نو دا دلیل دی خبرې چې تیاری د جنگ دپاره، تیاری د وسلې د دې جنگ دپاره دا ډېر اهم کار دی او دا امر دی، ځکه الله موږ ته امر کړی دی چې واعدو، او منافقان یې بد ستایلي چې ګوره ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. بعضې خلک وایي که نه یاره الحمدلله کور کې مې یو چاړه هم نشته دی، لا په دې ګناه باندې الحمدلله هم وایه لکه بیا خو ته منافقي. نن وخت جهاد فرض عین دی، یو مشین خو پیدا که کم از کم تمانچه خو وي د ځان د حفاظت لپاره. خو دوی څه کوي؟ دوی خو آزاد خیاله دي که نه، ماډرن زندگی غواړي، وسلې نه الرجي ده. لهذا دا د منافق خاصیت دی، د منافق صفت دی چې وسله نه لري، وسلې سره مینه نه کوي، وسله نه تیاروي، اراده د جهاد نه لري. ځکه نو دا 15 نمبر ادب دی چې تیاری جهاد ته یا د وسلې تیارول جهاد ته دا لازم دی دوستان. 14 نمبر ادب دوستانو هغه دا دی چې د مجاهدینو د لښکر دپاره یو لفظي شعار په وخت د جنګ کې ضرور دی چې په دې سره خپل ملګری پیژندل کېږي، چې دا په پټه مشوره کې خپلو کې یو بل ته وایي. مخکې دې څه تفصیل ذکر شوی دی چې هغې ته د شپې نوم وایي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیا 2-3 نومونه چې لا ینصرونو یا منصور امتو وغیره وغیره. امام ابو داود هغه نومونه راخستی. نو دا 14 ادب شو. 15 ادب دوستانو هغه دا چې امیر د مجاهدینو په عام وختونو کې ځان د دشمن نه خبردار ساتي. دې دپاره به څه مخبرین مقرر کړي، خبر راوړونکي حال د دشمن چې د دشمن حال لوړي، او دا ادب هم د امیر د مجاهدینو دپاره دی، او دلیل په دا حدیث دی. جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې هر کله د خندق په ورځ باندې حالات سخت شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې داسې څوک شته چې موږ ته خبر د بني قریظه وراوړي. نو زبیر رضی الله عنه چې زه به لاړ شم دا خبره یې وکړه. نو هر کله چې هغه لاړ نو هغه حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویل لکل نبی حواري و حواري الزبیر، د هر نبی دپاره یو مخلص دوست وي، او زما مخلص دوست چې هغه زبیر رضی الله عنه دی. بهرحال دا 18 آدابو د جهاد دپاره. نو دوستانو خلاصه دا ده چې د جهاد دپاره ډېر احکام او آداب دي، او دا آداب به د مسلمانانو امیر او امام مجاهدینو ته په خپل وخت کې بیانوي. د هر وخت مطابق هغه ادب پکار دی. خو افسوس، صد افسوس چې زمون اوسنی زمانه کې چې مونږ ورته امیران او بادشاهان او حاکمان وایو، د مسلمانانو دپاره عرفن رواجن بادشاهان، خو دا ټول مرتد دي. په دې باندې به حکم د حکمرانانو شرعي نشي کېدی، ځکه دوی د کافرانو غلامان دي، بلکې دوی مرتدین دي چې د اصلي کافر نه دوی سره جهاد مخکې دی. کوم صفات چې موږ ذکر کړو دا د اوسني وخت طالبانو او مجاهدینو او القاعده ورونو دپاره دي. د دې مرتدو دپاره نه دي چې بعضې خلکو چې دا زموږ حکمرانان دي، او صدر صاحب او زرداری او مرداری صاحب
کرزی صاحب او مرزی صاحب نه، شرعاً خو بالکل دغه بادشاهان او امیران حکمرانان زمونږ امیران او حکمرانان نه دي، بلکې په اوسنۍ زمانه کې زمونږ شرعي امیران هغه حق پرست موحدین علما د مجاهدینو مشران دي. په دې مسله باندې ځان پوهول پکار دي. الله سبحانه وتعالی د دوی په عمر کې برکت واچوي او دغه حق پرست علما او د مجاهدینو مشران په هر ملک او علاقه کې موجود دي او هر څوک د خپلې علاقې حق پرست علما او د مجاهدینو مشران پیژني نو د هغوی تابعداري پکار ده. هغوی دپاره دغه آداب چې مونږ کوم ذکر کړو پکار ده چې ځان باندې عملي کړي، نورو مجاهدینو ته هم ورسوي، بلکې دغه حق پرستو علما او د مجاهدینو د مشرانو تابعداري بې لازم او ضروري او فرض ده. او بل طرف ته دغه باطل پرستو ظالمانو مرتدینو قابضینو مستعمرینو چې موږ نه دغه ملکونه په زور نیولي دي او قوانین پکې د کفر نافذ کړي دي او هغه مجاهدینو طالبانو سره جنگ کوي چې د دې قانون نه منونکي دي او دا مرتدین حکومتونه لکه د پاکستان یا د افغانستان چې اساسي قانون پکې نافذ دی یا نور داسې چې د قوانین د کفر پکې نافذ دي، دا ټول یهودو نصاراو جوړ کړي قوانین دي. دوی د مخ د ځمکې نه ورکول پکار دي. دوی اول سبب شو د امریکا د راوستلو په ټولو ملکونو باندې د قبضه کولو. لہذا دا حکمرانان چې ختم شي او دا قوانین ختم شي نو بس الله سبحانه وتعالی به د دې کفر او د دې شرک او د دې طاغوت ټغر ټول کی. الله دې وکړي چې من او ستاسې آخري خاتمه په ایمان باندې شي او آخري خاتمه زموږ او ستاسې په شهادت باندې شي. نو الله دې وکړي چې زموږ دا لږ عمل الله په ډېرو باندې حساب کړي او الله دا قبول کړي او موږ ته الله شهادت نصیب کړي. دا د جهاد هغه آداب شاید چې نور آداب هم وي خو موږ په دې باندې کفایت کوو. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.